اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا هغه ذات لره چې زموږ خالق مالک دی او مالک د کل کائناتو دی، او بیا بشمیره درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین او خاتم المرسلین دی. او دا غینه پس دعا ده چې الله رب العزت دی زمونږه او ستاسو د ټولو مسلمانانو حیا او پردې وساتي. پروردګار دی زمونږه چې څومره د مسلمانانو څه مشکلات دي الله دې ول په راحت کې بدل کړي. د چا چې په زړه کې څه مرادونه دي الله رب العزت دې ټول جایز مرادونه او خواهشات پوره کړي. چا اولاد نه الله دې ول اولاد ورکړي، او د کومو بچیانو خویندو چې رشتې نه کېږي الله رب العزت دی ولا موافق خیسته رشتې برابرې کړي. دوستانو نننې وظیفه چې دا ډېر بهترینه وظیفه ده، او دا داسې وظیفه ده چې لکه ستاسو څه قسمه مشکلات دي، خصوصا مالی مشکلات، حاجتونه، ناګهاني مصیبت نه امن، د دشمن نه امن. خدا به زه تاسو ته دا درود دی، درود تاج ورته وایي، د دې ډېر زیات برکات دي. خو خبر دا ده چې لږ وخت به م راکوئ او دا ویډیو که نن دومره اوږده شوله نو زه به تاسو ته دا درود تاج ویم. دا لږ اوږد دی او تاسو به دا درود تاج د مختلفو کتابونو کې د وظایف کتابونه چې دي په هغې کې هم شته دی، او کم کسان چې په نت باندې پوهیږي په ګوګل باندې هم هغه سرچ کولی شي. نو زه به تاسو ته درود شریف هم ویم، نو د دې دپاره چې دی هغه الفاظ تاسو ټیک کړئ. خو د هغې نه مخکې زمونږ چینل چې کوم دی تا سبسکرایب کړئ، ویډیو زمونږ لایک کړئ. الله رب العزت دی په تاسو په مونږه او په ټول عالم اسلام باندې رحم وکړي. دوستانو درود تاج چې کوم دی دا ډېر معروف او مقبول او د مالی پریشانیانو د حل دپاره، لکه دنیایي مشکلات چې کوم دي کارو دنیایي، یو خو د آخرت مشکلات دی الله رب العزت د موږ د آخرت مشکلات هم آسان کړي، خو د هغې دپاره ډېر زیات اثر کوونکی دی. اصل کې زمونږ خلک داسې د دوی خیالي چې موږ به داسې لنډه غوندې وظیفه وکړو. اکثر چې کوم کسان ما سره په واتساپ باندې یا په موبایل باندې رابطه وکړي نو قاري صاحب یو ډېره غټه مسله راته پیښه شوې ده، خو وظیفه راته وړه وښایه. نو دا کیدی نه شي چې ستا غټه مسله وي نو بیا به هغې دپاره غټه دعا کړي، غټه وظیفه به وي. نو درود تاج باره کې زه تاسو ته لاولنۍ خبره دا کوم که چېرته څوک بېروزګار وي او اکثر د بېروزګارۍ د لاسه اکثر خلک خودکشي ته جوړ شي، ذهني پریشانی شي، ځکه چې کاروبار او پیسه چې کومه دا د ملا د هډوکې په شان ده، نو دا چې نه میلاویږي نو بیا چې کوم دی سړی پریشان شي، ځکه چې د کور خرچې دي او پیسه داسې یو اهم جز دی زموږ په ژوند کې. الله رب العزت د هر چاله پیسه دولت ورکړي د حلالو سره زمونږه. نو که چېرته څوک بېروزګارۍ ډېر زیات تنګ کړی وي، تعلیم یې وي، هنر ورته یاد وي، او بس د هغه یو ځای کې څه مخه نه سمیږي، نو هغه به 3 ورځې مسلسل درود تاج د سحر مونځ نه واله تر ماښام مونځ پورې هر مونځ نه بعد به یې 7 ځل وی، او د ماخوستن د مونځ نه بعد 100 ځل دی وی، 7 ځل دی وی، 11 ځل دی وی، یا د 21 ځل وی. او دا چې کله دا بېروزګاره سړی دا ووایي نو 3 واړه ورځې به دا د کار په تلاش کې به وځي، کور کې به کینی نه، دا به د کار په تلاش کې وځي، ځان له به کار ګوري کوم ځای کې چې دته روزګار میلاو شو هغه ځای کې دی، او یا ورته میلاویږي کوم ځای کې روزګار میلاویږي چانسز وي، او یا کوم ځای ته ګرځي نو انشاءالله العزیز هغه ځای کې به هغه ته په دې 3 ورځو کې دننه کار میلاویږي. که چېرته په 3 ورځو کې ورته کار میلاو نه شو نو 4مه ورځ باندې به بیا د سحر د مونځ نه پس بیا به درود تاج ویل شروع کړي، او هغه پورې به دا درود تاج وایي څو پورې چې د پسې څوک په خپله نه راغلی او دلی روزګار نه ورکړی. نو دا خو د روزګار دپاره درود تاج به څنګه وی. خو یو خبره زما ذهن کې ونیسئ، ویډیو ټوله به ګورئ، ځکه چې دې ویډیو په آخره کې به زه تاسو ته درود تاج ټول ویمه چې تاسو دې الفاظ ټیک کړئ
نو دا صرف وظیفه اوریدل نه دي، دا وظیفه په صحیح طریقه ویلم دي. دغه رنګې که د چا څه حاجتونه وي، د هر چا مختلف حاجت کیدی شي، د هر چا چې څه حاجت دی، که د رشتې حاجت دی، که د پیسې حاجت دی، که د روزګار حاجت دی، نو هر مونځ نه بعد درې ځله یا د ماښام او د سحر مونځ نه بعد 7 ځله دا لازمي معمول جوړ کړئ. انشاءالله العزیز څه قسمه حاجت چې وي، څه قسمه حاجت، د پیسو حاجت دی، د خپل کور حاجت دی، د بهر ملک د سفر حاجت دی، نوکرۍ حاجت دی، د چا سره مینه محبت کوي چې دا زما جایز رشته د سره وشي او هغه مینه محبت حاصلولي، څوک راضي کول غواړي، څه قسمه مشکل وي او څه قسمه حاجت وي، هغه به الله رب العزت په اسانۍ ور باندې. او دریم نمبر چا باندې یو ناګهاني آفت راغی، بعض وخت کې एकदम چاته سلانجه پیښه شوله یا چا سره جنگ وکړو یا ورته یو دشمنی پیښه شوه یا एकदम ورته داسې یو ضرورت پیښ شو چې یو قرضدار یې راغی او دای بس د مرۍ نه ونیو چې چا به پیسې به رال راکړې، یا لکه یو ناګهاني آفت یو مصیبت راورسېد او د هغې نه دا و چې د دې مصیبت نه ځان خلاص کم. نو طریقه کار یې دا دی چې د ماخوستن مونځ نه پس به 2 رکعاته نفل قضای حاجت صلات حاجت چې ورته وایي دا به وکړي او د هغې نه پس به مکمل د زړه په سکون سره، د زړه په حضور سره 7 ځل 11 ځل یا 21 ځل او یا که چېرته یو څو کسان را جمع شو، د مکمل خاندان یو مسله وه، لکه ټول خاندان ته یو مسله پیښه شوله، نو هغه چې یو څو کسان را جمع شي او په یو مجلس کې 2100 ځل 2000 او 100 ځل دا ووایي او بیا د خپل مقصد دپاره دعا وکړي. انشاءالله العزیز دا تاسو ته زه ګارنټي در کوم، ځکه چې دا کتابونه یې دي د فضایلو نه، د دې د برکاتو نه ډک دي. نو درود تاج دا دی: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بجماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. دا چې کوم دی ډیر بهترین درود دی او په د دې څومره چې مې دا څومره خبرې وکړلې د دې خپل حاجتونو دپاره دا درود ووایي او زما دا ویډیو که د څوک دا چا الفاظ ټیک نه یا قرآن صحیح طریقه باندې نه ویلی نو زما دا ویډیو ځان سره ډاونلوډ کړئ او هلته درود تاج که د وظایفو په کتاب کې او که دغه نه هم ډاونلوډ کو نو انشاءالله العزیز دې ته به ګورئ او هغه به وایئ. انشاءالله العزیز الله رب العزت به ستاسو که د غره عمره غټ مشکلو الله رب العزت به یې حل کوي. دې درود کې الله رب العزت ډېر لوی کمال ښودی دی او ډېر برکات دي پکې. حاجه هغه خپلې مسلې ته مه ګورئ چې مسله څومره غټه، چې مسله څومره هم غټه وي دا د الله د حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف دی، د دې نه مدد واخلئ
او دا په دې طریقې چې مرته خو دې په دې طریقې وکي ان شاء الله العزیز الله رب العزت بس تاسو مالی او جاني څومره مشکلات چې الله به آسان کوي ما په خپل دعاګانو کې یا ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.